أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ديات کې الله پاک فرمایي وإذا قيل لهم اور کله چې دې ته وویل شي دې مشرکانو ته اتبعوا تابعداري وکړئ ما انزل الله دا هغه څه چې الله پاک نازل کړي دي. مخکې د مشرکینو ذکر شو چې په هغې کې دې څه ځناورو چې د هغه به د بتونو په نوم پرېښودي یا څه نو دې ته چې کله وویلی شي څوک ورته دا ووایي چې د دې چرول نه قدر شي د ځانه چې د دین دا دغه مه کوئ بلکې تابعداري وکړئ د هغه څه چې الله پاک نازل کړي دي او د هغې تابعداري سره چې د نبي علیه السلام خبره واورئ څه چې هغه وایي بس هغه د الله پاک احکام په هغه باندې نازل شي دا خبره واورئ. نو دوی وایي دا مشرکین بل نتبعو بلکې موږ تابعداري کوو ما د هغې څه الفینا علیه آباءنا چې موږ خپل پلار او نیکه موندلي یعنې موږ دې ته نه ګورو چې هغه څه بلکې زموږ د پلار نیکه ته چې و دا د الله پاک حکمونه په دغې ناجایزو طریقو دې نسبت کوي وایي دا د الله پاک حکمونه و دې ته او موږ د هغو تابعداري کوو اوس که هغو که په هر څه باندې او موږ د هغو تابعداري کوو. الله پاک فرمایي ولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. اگر چې د دې پلاران نیکونه نه دي شي چې هغو نه عقل لري د څه شي او نه په هدایت باندې بیا هم دې د هغو تابعداري کوي یعنې که په هغو کې دا صلاحیتونه وي چې که په هدایت باندې او عقل پکې نو دا بیا د دې تابعداري صحیح ده او که دا پکې نه نو بیا د دې تابعداري صحیح نه ده. اوس د هدایت او د عقل نه څه مراد دي؟ هدایت نه مراد د الله پاک احکامات صریح کم صفا حکمونه چې د الله پاک کم دي د هغې نه دا مراد دي او د عقل نه مراد هغه دی چې د الله پاک د دې آیتونو نه خپلې مسلې راویښ شي. نو که دا دوه شرطونه پکې که چېرې د دې منه چې راغلي ده د پلار نیکه ده د فرمانبردارۍ نو د دې دوه وجوهاتو په بنا باندې چې یو چې دا چې په هدایت باندې د الله پاک احکامات ورته معلوم د هغې باندې عمل نه کوي. دویم دا چې د هغې نه څه مسله نشي راویښ کوي نو داسې خلکو اتباع کول چې دا صحیح نه دي. یو د دې نه دا پته ولګېده بعضې خلک چې د آیت په دې دغه کې پېښ کوي چې تقلید صحیح نه ده یعنې د امامانو لکه امام ابو حنیفه امام شافعي امام مالک امام احمد مونږ چې د هغو د مذهبونه چې جدا جدا مسلکونه دي څوک په یو مسلک دي څوک په بل مسلک دي نو دا خبره صحیح نه ده. د دې نه هغه تقلید مراد دی کم چې سړی مجتهد نه او مسله نشي راویښ کوي د قرآن او د حدیث نه نو د هغوی اتباع به نه کوي. باقي پاتې شوه چې د کم مسله د قرآن نه راویښ کوي شي او د حدیثو نه نو د هغوی اتباع چې نه کوي. بعضې خلک وایي که نه وایي مونږ د امامانو تقلید نه کوو بس زمونږ نبي علیه السلام زمونږ امام دی او بس مونږ د هغه مقتدا دی مونږ صرف د امام نبي علیه السلام اقتدا کوو. نو که د نبي علیه السلام اقتدا کوي نو د دې تقلید به کوي ځکه چې ستا کې دومره صلاحیت نشته چې د قرآن مجید نه خپلې مسلې راوباسي او د حدیثو نه ځکه چې قرآن مجید او حدیث کې خو جوامع الکلم داسې کلمې چې په هغې باندې صحابه نه پوهېدل په هغه وخت کې د دنیا داسې آیتونه دي چې صحابو د هغې په تفسیر کې ګډوډ شول نبي علیه السلام بیا په هغې باندې ورسول حالانکې هغه عرب وو هغو دې ته محتاج وو. نو تقلید څه دی دا د هغو موږ د هغو احکامات نه منو. مونږ چې کله د امام ابو حنیفه مسلک باندې یا د امام شافعي دا کوم مسایل چې د هغو نه مونږ هغو چې کوم مسلې راویښ کړي نو اصل کې خو دا د الله پاک حکمونه لیکن هغو واضح کړي د هغو خبره منل نه ده بلکې دا د نبي علیه السلام امام خو نبي علیه السلام دی مقتدا هم هغه دی لیکن دا ذریعې دي او د ذریعو بغیر کېږي نه. مثال به یې داسې شي لکه یو سړی وایي چې زه له دې ځای نه ځمه مثال په طور ځمه زه دې کوټې ته نو کوټې ته دې ځای نه ته څنګه معلومې خو تپوسونه به کې نو اصل کې د دې دا مطلب نه چې ته کوټې ته د هغو به خو دغه سبب به اختیاری نو دا امامان چې دي چې دا کوم مسلې راویښ کړي نو دا صرف د سبب په ذریعه کې دي یعنې دا د نبي علیه السلام اصل کې خو د الله پاک او د نبي علیه السلام احکامات دي او دې نه بغیر مونږ کولی هم نه شو که مونږ چې د امام صاحب په مسلک که مونږ چې نن سبا مونږ د امام ابو حنیفه په مسلک یو یعنې د هغه په مسلو عمل کوو هغه چې کوم مسلې د قرآن او د حدیثو نه راویښ کړي که مونږ دا نه کوو نو په مونږ کې دومره صلاحیت نشته چې د دې نه خپلې مسلې راوباسو. نو لازمي چې د دې اقتدا بلکې د حدیثو کې د اشاره شي ده د امام صاحب د دغه باره کې خو راځي چې په حدیث کې د اشاره شوي چې د اتباع او لکه دی به داسې یو لوی امام به راځي. نو اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون د عقل نه مراد دغه دی چې اجتهاد او داسې کولی شي نو د پلار نکاح او هر څوک چې د هغه تابعداري نه ده پکار که څوک داسې صفات والا نه ها که یو سړی داسې چې په احکاماتو پوهېږي او د الله پاک احکامات بیانوي او د هغې نه د الله پاک د قرآن مجید نه او د حدیثو نه مسایل راویښ شي د هغوی اقتدا بیا صحیح ده. د دغې دوو شرایطو د وجې چې دی نو اقتدا چې دی د دې فرمانبرداري چې د جایز الله پاک ونه ګرځوه. ومثل الذين كفروا بیا الله پاک د دې مثال بیانوي د دې مشرکینو چې دې مثال څه دی ومثل الذين كفروا مثال د هغه کسانو چې کافران دي یعنې مشرکان دي د الله پاک سره چې دی شرک حصهدار او شریک جوړوي کمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء په شان د هغه کس ته چې اواز کوي هغې څه شي ته چې هغه نه اوري او نه چې څه دغه کوي مګر صرف اوازونه او چغې یعنې الله پاک د دې مثال ورکوي وجه د تشبیح پکې دغه ده چې دا مشرکین دا داسې د هغې ځناورو په شان دي
کوم ځناور چې څنګه چې په ځناورو کې عقل نه ته ورته اوازونه کوې ظاهري خو هغه اوازونه هغه هم اوري لیکن هغه پوهېږي نه چې دی څه ویل غواړي. نو د مشرکینو ته هم دا وینا او یا دې ته ویل چې د الله پاک احکامات ومنئ د نبي علیه السلام په طریقو باندې خپل ژوند تېر کړئ. دا داسې دی لکه هغې ځناور چې په هغه خبره خو صرف اوري لیکن په هغې پوهېږي نه، یعنې فهم پکې نه، عقل او سمج پکې نه. د دې مشرکینو هم دغه مثال دی چې بس دې ته هسې اوازونه کوه، هسې چغې او اوازونه خو دې اوري لیکن په دې ته څه فایده نه ورکوي، بلکې دې کې هغه فهم نشته د ځناورو په شان. نو تشبیه په څه کې ده چې په عدم فهم کې ده چې د ځناورو سره یې څه مشابهت دی. څنګه چې ځناور نه پوهېږي نو دغه شان دي نه پوهېږي. سمون کاڼه دي، بکمون چاړاګان دي، عمیون ړانده دي، فهم لا یعقلون دي عقل نه لري. یعنې سمون کاڼه دي داسې نه دي اوري لیکن حق خبره نه اوري. بکمون چاړاګان دي، چاړاګان څنګه دي خبرې کوي لیکن حق خبره نشي کولی. عمیون ړانده دي، ړانده څنګه دي ییني لیکن حق نه ییني. نو دا مراد دی چې اوري لیکن حق نه اوري، ییني لیکن حق نه ییني، او وی لیکن حق نه وی. فهم لا یعقلون او دی عقل هم نه لري. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. د دې نه بعد چې دی الله پاک مخکې د مشرکینو به دغه ذکر شو چې دی الله پاک ورته چې کوم شی الله پاک حلال کړی هغه ځان مه حراموئ. دا طریقه غلطه ده، د دې سره دا شی نه حرامېږي بلکې دا تاسو د ګناه کار کوئ. دلته صرف مؤمنانو ته الله پاک په ضمن کې خطاب کوي چې ای مؤمنانو کلو خورئ من طیبات د پاکیزه شیزونه ما رزقناکم چې موږ تاسو له درت کړي دي. واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون او د الله پاک شکر ادا کوئ که چېرې تاسو د هغه بندګان یئ. یعنې پاکیزه شیزونه استعمالوئ، حلال شیزونه استعمالوئ او د الله پاک شکر په هغې ادا کوئ. پرون موږ د حلال او د حرامو دغه د مؤمنانو ته هم اوس خطاب راغی څنګه چې د حرامو یو اثر په دې وجود کې چې څنګه چې سړی حرام وخوري نو د هغه د عبادت تړلی کېږي. دغه شانتې چې دی رذیل خویونه په سړي کې ولګي، یعنې انسان ګډ وډ شي، ټول د دې غیر اثري. دغه شان د حلالو هم یو خپل اثر دی. نو مؤمنانو ته الله پاک خطاب وکړو تاسو حلال خورئ، ځکه چې د حلالو خپل دا اثر چې د سړي عبادت تړه کېږي، په سړي کې رذیل خویونه نه پیدا کېږي. دغه رنګې دعا د سړي قبلېږي، حرام خوراک چې څوک کوي د هغه دعا نه قبلېږي. حدیث کې دا راځي وایي داسې خلک وایي چې خپل حاجتونه به الله پاک دغه کړي او دا چغې به الله پاک ته وباسي، لیکن چې د حرام استعمالي هغه دعا نه قبلېږي، صرف دغه اوازونه به دغه وکوي. نو د حرام په دې کې الله پاک دغه ته خطاب مؤمنانو ته وایي چې تاسو حلال خورئ بل شکر ادا کوئ ان کنتم ایاه تعبدون، که چېرې تاسو د هغه بندګان یې. نو دې دا پته ولګېده چې د الله پاک بندي نو د الله پاک شکر به ادا کوي، یعنې چې د الله پاک عبادت څوک کوي هغه به لازمي د الله پاک شکر ادا کوي. انما حرم علیکم المیتة والدم. دې آیت کې چې دی الله پاک بیا محرمات ذکر کوي. مخکې ذکر شول چې حلال حراموئ مو، دلته دا حرامو ذکر کوي چې دا حرام دي، دا حلالوئ مو، دا د حرامو په ذریعه کوي. الله پاک دلته دا محرمات ذکر کوي چې څه حرام دي. نو انما حرم علیکم المیتة چې په تاسو باندې حرام کړی شي دي المیتة مردار. مردار نه مراد هغه دي چې کم ذبح نه کړی شي. حلال ځناوري لیکن دستانه چې دی د ذبحې نه مخکې چې دی مړ شولو او ذبح پکې ونه شوه نو دغه چې دی دغه څه دي حرام دي، اګر چې حلال دي. هو د دې نه صرف یو څو شیزونه مستثنا دي، یو چې دی ملخ دی، یو مهی دی. اګر چې هغه مردار دي لیکن په هغو کې ذبح نشته، ځکه چې نبي علیه السلام فرمایي دوه شیزونه چې دی حرام دا زموږ بغیر د ذبحې لپاره، د بغیر د ذبحې نه موږ لپاره حلال کړی شي دي. یو ملخ دی چې هغه بغیر د حلالېدو نه چې دی هغه حلال دی، او دغه شان چې دی یو مهی دی چې دی د بغیر د حلالېدو نه چې دی حلال دی، یعنې په دې کې حلاله نشته بلکې د حلالېدو نه به دغه او نور ځناور چې دي مردار نه دغه مراد دی چې حلال نه کړی شي. اوس د دې نه یو پکې دا مسله نه دغه کېږي چې آیا د ښکار ځناور څنګه دي؟ اخو هم د ښکار ځناور په هغې کې خو ذبح دغه ده چې په تېره شي باندې وویشتلی شي، نو د هغې دغه ذبح ده، ځکه چې د ذبحې دوه قسمه دي، یو اضطراري ذبح ده، یو چې دی اختیاري ذبح ده. اختیاري ذبح په غوا میخه کې چې دا مونږ کومه کوو په ریسټ باندې مرۍ باندې حلالوو، یو چې دی په دې ښکاري شیزونو کې چې کوم د انسان په وس کې نه راځي، یعنې مانوس نه د انسان نه تښتي، نو په هغې کې دغه ذبح ده چې په تېره شي به یې ولې. اوس د ښکار چې په ټوپکو باندې اوسنی ښکار چې کېږي دا د مردار په حکم کې راځي او که نه، نو که دا یې وویشتلو او ژوندي او حلال یې کړل نو دا به حلالي، او که دا یې وویشتل او ژوندي نه او مړه شول دي نو دا بیا صحیح نه دي، ځکه چې د دې لپاره تېره زخم او په تېره شي باندې زخم لګول شرط دی. د ټوپکو ګولۍ نن سبا چې څومره دي هغه یو غونډې دي، بل هغه تېرو کې هم اختلاف دی. کومې چې تېره جوړ کړي د آبادي ټوپک بعضې چې دی چرۍ تېره جوړې کړي په هغې کې هم دا اختلاف دی. هغه وایي چې دا د بارودو په زور دا مرغۍ شلی او دغه مطلب په دباو سره شلیږي او په دې کې دغه زخم چې نه لګي بلکې دا د دباو د وجې کېږي. نو خلاصه ده که ښکاري شی نن سبا چې څومره هم د ښکار الې دي د ټوپکې چې دي
که وویشتو او ژوندی او حلالې کړو یعنې ذبح یې پکې وکړه دغه شی به حلالي او که وویشتو او مړه شوی د هغې نه ساه وتی نو وروسته دغه شی مردار دی نو نن سباني ټوپکې ټولو په دې باندې د علماو دغه دی چې دا ټول حرام دي که مړه شي والدمه او وینه دویم داسې چې وینه چې د الله پاک حرامه کړې ده د وینې نه مراد سره بل آیات کې د هغې وضاحت دی دم مسفوحه هغه بهیدونکې وینه یعنې د حلالۍ په وخت کې چې سړی ځناور حلال کړي او د هغې نه کومه وینه بهیږي دغه وینه حلال ده باقي پاتې شو هغه وینه چې په ځناور بدن نه په غوښه کې پاتې شي د حلالېدو نه وروسته نو هغه بهیدونکې وینه نه ده هغه باندې اتفاق دی د علماو چې هغه حلاله ده د هغې استعمال صحیح ده دارنګې بهیدونکې وینه ده که نه نو اوس د ماشي او د دې ماشه مچ وغیره نو پای کې خو بهیدونکې وینه نه د هغې وینه څنګه ده نو که هغه په جامو ولګي نو هغه پاکه ده لیکن که ډېره زیاته شي نو بیا یې وینځل څه دي پکار دي بس په لږ مقدار کې هغه معاف ده یو د دې نه دا پته لګي ودمه وینه خو حرامه ده نو آیا یو انسان بل انسان له وینه ورکولی شي که نه شي نو یو انسان بل انسان له د ضرورت په وخت کې چې بالکل بل څه لار نه او د مرګ خطرې نو د هغې ګنجایش راویښ شوی دی په دغې کې چې دغه وینه چې دی دا بل انسان نه ورکولی شي باقي دغه هم پکار ده چې دغه هم حرامه وه ځکه چې یو خو د انسان جز دی احترام د انسان دی بل دا چې دا شی سقا دی نجس شی دی نجس شی چې دی ته څنګه نجس شي خو نه ورکول سي نه خرڅول سي ها د وینې خرڅول په هر حالت کې جایز نه دي لیکن په دغه یو صورت کې چې دی خلکو له ورکولی شي د انسان د جان خطرې نو په دغه وخت کې د دې وینې ګنجایش پکې شته ولحم الخنزیر او دریم دا شی چې الله پاک حتی تاسو باندې حرام کړی دی غوښه د خنزیر الله پاک دلته لحم ذکر کو خو د لحم نه مراد د خنزیر ټول اجزا د خنزیر یو شی هم په چې دی په هغه استعمال کې راوسته صحیح دي صرف په حدیث کې د یو شي ګنجایش راغلی دی چې د خنزیر چې کوم ویښته دی په هغې باندې سرمنه که ګنډي نو دغه ویښتې دغه دی نور د خنزیر چې دی دا په خپل تمامو اجزاو سره یعنې په دې نه یو قسمه انتفاع پیدا چوتول چې دی دا نجس العین دی نجس العین مطلب دا چې د دې د عین ټول هر شی نجس دی یعنې دی د بل شي د وجې نجس نه دی بعض شیونه داسې چې د څه وجې نجس وي نو د هغه وجې نه علاوه به استعمالولی شي او د خنزیر عین یعنې د ده ذات نجس دی نو د ده یو شی هم استعمالولی نه شي او ما اهل به لغیر الله او هغه څه چې په هغې باندې نوم واخیستلی شي هغه ځناور چې په هغې باندې نوم واخیستلی شي د غیر الله یعنې د الله پاک نه علاوه د بل چا نوم پرې واخیسته شي نو دغه به هم په تاسو باندې حرام کړی شوي دي اوس د دې دوه درې قسمه جوړېږي یو دا چې د ذبح په وخت کې چې دی انسان چې دی د بل چا لپاره یعنې اصل کې دا ذبح خو کېږي الله پاک خلک چې د څاروي هللی یا صدقه علی خیرات وغیره نو دا صرف د الله پاک د نزدېکت دپاره د ثواب دپاره د الله پاک د قربت دپاره نو اوس د دې یو صورت دا دی چې حرام کېدو چې ته د غیر الله د تقرب دپاره یعنې چې ته چې غیر ته نږدې شم یو د غیر الله په نوم باندې ذبح کې او د ذبح په وخت کې هم د غیر نوم والی ان د الله پاک د بسم الله الله اکبر په ځای د هغه نوم والی چې د هغه په نوم باندې ذبح کې نو دغه هم حرام دی بل دا چې مقصود دی د تقرب د بندۍ او د الله پاک نوم پې والی لیکن د الله پاک د رضا دپاره نه نښکې بلکې مقصود دی بدی چې دا د پلاني د خوشحالۍ دپاره نښکومه نو دغه صورت هم حلال دی د دې نه یو دا هم وځي یو دلته خو دا د حلالۍ ذکر دی څومره چې د دې بوتانو په نومونو یا د پیرانو په نومونو باندې اگر چې د الله پاک نوم واخیسته شي لیکن خوشحالي چې دا پیر صاحب خوشحاله شي او د الله پاک نوم پرې والي او ذبح کړي دغه شانتې د دې په حکم کې دا هغه ټول دغه راځي هغه کومې مټایانې وغیره چې ورکوي دا د دې پیر په نوم باندې دا د دې پیر په نوم باندې نو دا مقصود د الله رضا نه نو دا ټول په دې حرمت کې راځي دا ټول حرام دي فمن اضطر غیر باغ ولا عاد الله پاک دلته یو صورت مستثنا کوي چې دا څلور وړه شیزونه چې یو د میته دی یعنې مردار په تاسو حرام دی دغه شانتې وینه په تاسو حرامه ده خنزیر غوښه او په هغې څه باندې چې د الله پاک د ماسیوا یعنې د الله پاک نه علاوه د بل چا نوم پرې واخیسته شي اگر چې حلال ځناور دی لیکن د ذبح په وخت کې د الله نه علاوه د سیوا د چا نوم دې پرې واخیست دغه حرام دي لیکن په یو صورت کې حلال دي د هغې وضاحت الله پاک فرمایي فمن اضطر غیر باغ ولا عاد مګر هغه کس چې هغه څه شي مجبوره شي غیر باغ او هغه لذت اخیستونکی نه یعنې نافرماني کوونکی نه ولا عاد او نه د حد نه تجاوز کوونکی فلا اسم علیه نو په ده باندې ګناه نشته د دې نه اوس ته هغه مسله بیانوي دي چې یو انسان دی حلال خوراک شته نه یا حلال خوراک شته نه بیخي در سره یا موجود نه دی په دغه وخت کې خو د په دغه وخت کې موجود نه دی او د حالت داسې دی اضطرار حالت د مراد ده دی چې د مرګ حالت دی یعنې د مرګ را پیښېدو والا دی یعنې د مرګ سخته وته مخې ته ده نو په دغه صورت کې چې د حرام شیزونه الله پاک ګنجایش ورکړی چې د حرام شیزونه هم خوړی شي لیکن په شرایطو باندې یو دا چې د دې نه به لذت نه اخلي یعنی ځان به مزه به ترې نه اخلي چې داسې په مزې باندې خوري بل دا چې د حد نه به یې سیوا نه خوري بلکې دومره به وخوري 2-3 وړه یا وغیره چې تا ته پته لګي چې زه به دې باندې ژوندی پاتې کېږم نو په هغې صورت کې چې د حرامو اجازت دی
د دې نه دا مراد نه دی. بعضې خلک چې دی په معمولي دغه کې چې دی وایي دا حرام وایي دا حلال شو، نو د دې نه دا مراد نه دی چې دا حرام حلال، بلکې حلال هم نه دی، لیکن گنجایش دی. او گنجایش ته څه په دغه کې دی چې بس تا ته پته چې زه مړ کېږم، نو د دې حرام شیزونه بیا په لږ مقدار سره خوړی شي. د دغې شرایط پکې الله پاک ذکر کړي. غیر باغ چې هغه لذت پکې هم نه لي، خوند پکې نه لي، ولا عاد او زیات به هم نه خوري، بلکې چې څومره پای ژوندی به دی شي. او فلا اثم علیه مخکې ته الله پاک وفرمایي فلا اثم علیه، په ده باندې ګناه نشته. یعنې حلال یې ورته بیا هم نه کړل، حرمت د دې شي به د خپل ځای دی. بعضې داسې نه ده چې دا حلال شو، بعضې خلک وایي دا شی حلال شو، حلال نه شو، دا صرف گنجایش دی د خوراک دپاره. ګوره الله پاک مخکې ته وایي فلا اثم علیه، په ده باندې ګناه نشته. نو ګناه پرې نشته، یعنې حرام یې وخوړو، خو د ګناه حرام به ګناه د دې حرام ګناه به یې نه کېږي، باقي دا شی حلال نه دی. نو دې دا مسله هم راوځي چې د مرض په وخت کې چې دی د مردار شي استعمال څنګه دی. نو د مرض په وخت کې هم پس بعضې شرایطو سره چې دی د فقهاو دغه دی چې په هغه وخت کې دا گنجایش دی. یو خو دا چې اضطراري حالت وي، یعنې په عام مرض کې نه، بلکې انسان چې دی هغه بالکل مړ کېږي داسې مرض وي او سخت مرض وي. بل دا چې بل څه حلاله دوایي موجود نه یا کار آمد نه یا موجود نه، یا خو حلاله دوایي موجود وي لیکن کار پکې نه کوي. دویم شرط شو. دریم دا چې دته یقین وي چې دا دوایي به کار کوي. که یقین ورته نه وي چې دا دوایي به کار کوي، نو بیا هم د دې استعمال صحیح نه دی. او دوه شرایط دا دي چې د په هغې دوایي نه به لذت نه لي او د حد نه سیوا به هم نه استعمالوي. نو په دغه صورت کې چې دی د دغې حرامې دوایي، یعنې د حرام شیزونه د نجس شیزونه چې جوړ شي، په دغې کې په دغې یو څو شرایطو باندې اجازت شته. یو څه چې انسان مړ کېږي که دغه دوایي نه خوري. دویم دا چې دا حلاله دوایي موجود نه یا موجود وي لیکن په ده باندې اثر نه کوي. دریم دا چې دته یقین وي، شک شبه هم نه چې د دې دوایي سره به دی ښه کېږي. او څلورم دا چې لذت په دا دوایي نه لي. او پنځم دا چې د حد نه سیوا به یې نه استعمالوي. نو په دغه صورت کې چې دی د دغې دوایي ګنجایش دی. ښه بیا متاخرینو یعنې په دې وخت کې چې دی چونکې زیاتې دوایانې چې دی انګریزان جوړوي، هغو پکې اکثر نجس څیزونه اچوي، نو دومره پورې هغو اجازت ورکړی دی که چا داسې یقیني پته نه او د شک شبې په دغه کې، نو د دې عامو مرضونو دپاره اوس هم د دې دوایانو چې دی که دا پکې وي او چې دې ته پته نه وي او یقیني پته راته ولګي، نو بیا پکار ده چې سړی د هغې استعمال نه کوي. نو د عام مرضونو دپاره هم فقهاو په دې ګنجایش ورکړی. او د هغې وجه دغه ده چې دا دوایانې چې دی اکثر مسلمانان نه جوړوي، نو دا هغه غیر مسلمه جوړوي او په هغې کې دې هغه قسمه شیزونه اچوي. نو د دغې لږ څه ګنجایش پکې ورکړی دی چې یاره اوسنۍ زمانه کې استعمال د هغې صحیح دی. ان الله غفور رحیم، بېشکه الله پاک چې دی بخونکی مهربانه دی. یعنې په الله پاک په دې صورت کې چې که ته مرګ انسان رسېدو او د دې حرام شیزونو نه څه شی وخوړو د خپل ژوند د ژوندي پاتې کېدو لپاره، نو الله پاک چې دی بخونکی مهربانه دی. یعنې د دې نه ګناه به الله پاک په ده پسې نه حسابوي، د حرام شي ده. ترجمې ته وکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا قيل لهم، او هر کله چې دې ته وویلی شي اتبعوا، تابعداري وکئ، ما د هغې څه انزل الله چې الله پاک نازل کړي دي. قالو، دوی وایي بل نتبعو، بلکې موږ تابعداري کوو ما الفینا علیه آباءنا، د هغې څه چې موږ پرې موندلي دي خپل پلار او نیکه. اولو کان آباؤهم، اگر چې د دې پلار او نیکه لا یعقلون شیئا، د څه شي عقل نه لري، ولا یهتدون، او نه هغو په هدایت وي. ومثل الذین کفروا، او مثال د هغې کسانو چې کافران دي، کمثل الذي، په شان د هغې کس دی، ینعقو چې آواز کوي، بما هغې څه ته، لا یسمعو چې هغه نه اوري، الا دعاء و نداء، مگر چیخ او پکار، مگر صرف آواز او چغې. سمون، کاڼه دي، بکمون، شوړاګان دي دوی، عمیون، ړانده دي دوی، فهم لا یعقلون، بس دی عقل نه لري. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، کلو، خورئ،
من طیبات د پاکیزه شیزونه ما رزقناکم چې موږ تاسو له درکړي دي واشکروا لله او شکر ادا کوئ د الله پاک ان کنتم ایاه تعبدون کچری تاسو د هغه عبادت کوونکي انما حرم بشکه حرام کړي دي الله پاک علیکم تاسو باندې المیتة مردار والدم او وینا ولحم الخنزیر او د خنزیر غوښه وما اهل به لغیر الله او هغه څه چې په هغې باندې د غیر الله نوم اخیستی شي یا هغه څه چې په هغې باندې الله پاک نه ما سوا د بل چا نوم اخیستی شي فمن اضطر څوک چې مجبوره شو غیر باغ او نافرماني کوونکی نه و یا مزه اخیستونکی نه و ولا عاد او نه د حد نه تجاوز کوونکی و فلا اثم علیه نو څه ګناه نشته په ده باندې ان الله غفور رحیم بېشکه الله پاک بخونکی او مهربانه دی صدق الله العظیم